شروع کوم د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بخښونکی مهربانانو غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک تاریخ پوهنې نوبت در سره شریکوم. تاریخ د 1602 کال د شپږمې میاشتې 23 تاریخ ده. د کابل نوبت د هجري 1601 کال د څلورمې درېیم تاریخ ته رسېدلې ده. ارزګان چې د 1602 کال د پنځمې میاشتې درېیم تاریخ کې ده. بادغیس د 1602 کال د څلورمې 20 تاریخ کې ده. بامیان چې د 1602 کال د اولې 29 تاریخ کې ده. بدخشان د 1602 کال د پنځمې میاشتې 40 کې ده. بغلان د 1601 کال د 12مې شلم کې ده. بلخ د 1601 کال د 9مې میاشتې 5 تاریخ ته نوبت رسېدل. پروان د 1601 کال د 9مې میاشتې 18 کې ده. پکتیا چې د 1601 کال د 12مې میاشتې 20 کې ده. پکتیکا د 1602 کال د 5مې 21 کې ده. پنجشیر د 1602 کال د اولې میاشتې 29 کې ده. تخار د 1601 کال د اولې 15 کې ده. او جوزجان د 1602 کال د اولې 13 کې ده. خوست د 1602 کال د اولې 12 کې ده. د کندې د جوزجان چې د 1602 کال د اولې 13 کې ده. خوست بیا د 1602 کال د اولې میاشتې 12 کې ده. د کندې د 1601 کال د څلورمې 2 کې ده. سرپل د 1602 کال د اولې 29 کې ده. سمنګان د 1602 کال د اولې 29 کې ده. غزني د 1601 کال د 5مې میاشتې 19 کې ده. غور د 1602 کال د اولې 29 کې ده. فاریاب د 1602 کال د اولې 15 کې ده. فراه د 1602 کال د اولې 18 کې ده. کاپیسا د 1602 کال د اولې 25 کې ده. کندوز د 1601 کال د 12مې 19 کې ده. کندهار د 1601 کال د 9مې 15 کې ده. کونړ د 1602 کال د اولې 26 کې ده. لغمان د 1601 کال د 12مې 11 کې ده. لوګر د 1601 کال د 5مې 5 کې ده. ننګرهار د 1601 کال د 5مې 14 کې ده. نورستان د 1602 کال د شپږمې 18 کې ده. نیمروز د 1602 کال د شپږمې 2 تاریخ کې ده. هرات د 1601 کال د 8مې 15 کې ده. هلمند د 1602 کال د 4مې 2 کې ده. وردګ د 1602 کال د اولې 12 تاریخ کې ده. او دغه زابل چې ده د 1601 کال د 12مې 25 کې ده. دا د کابل او د ولایتونو نوبت دی. کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي کولی شي خپله فورمې چک کړي ولې ګوري. دوی ته حتما نهایي فورم مشخص کړي او بعضو ته یې د بایومتریک ورځې مشخص کړې ده. او کوم کسان چې تر اوسه پورې مشخص شوي نه تاریخ یې هغوی منتظر اوسي که حتما تاریخ ورته مشخص کړي. که کوم سوال لري کوم وړاندیز لري کولی شي د دې ویډیو لاندې کمنټ کړي. مننه. کور آباد. لا ډېر معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. مننه. کور آباد. الله ولرات.